د افغانستان لپاره په ټیسټ لوبو کې مخکښ لوبغاړي څوک دي؟ دا چې ټیسټ د کرکټ یو مهم او د پام وړ فارمټ ده او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ یو اساسي بود ګڼل کیږي. نو افغانستان هم په ټیسټ فارمټ کې نسبتاً ځوانه لوبډله ده. د ټیسټ کرکټ پیل د افغان لوبډلې لپاره په 2013 کال کې د هندوستان په وړاندې وشو، خو تر نن پورې افغان لوبډلې ډېر محدودې او د ګوتو په شمار لوبې تر سره کړې دي، خو بیا هم ځینو لوبغاړو په بیلابیل اړخونو کې دغه فارمټ ښه ځلېدلي دي. په دغه فارمټ کې د افغانستان لپاره درې مخکښ منډې جوړونکي په ترتیب سره رحمت شاه چا چې په 9 لوبو او 13 پاڼیو کې 1580 منډې، ابراهیم زدران په 9 لوبو او 14 پاڼیو کې 541 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدي په 8 لوبو او 14 پاڼیو کې 415 منډې جوړې کړې دي. په توپ اچونه کې بیا د افغانستان سلو توپ اچونه په ټیسټ کرکټ کې راج کوي. راشد خان په 15 لوبو او 9 پاڼیو کې د 14 وکټو په ترلاسه کولو لومړی او امیر حمزه هوتک په 4 لوبو کې ټوټل 13 وکټې په خپل نوم کړې دي. توپ ټولونه او فیلډینګ هم د کرکټ یو مبرمه او اساسي برخه ګڼل کیږي چې په ټیسټ کرکټ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډیر کیچونه ابراهیم زدران اخیستي دي. ابراهیم زدران د افغانستان لپاره 11 او په ترتیب سره رحمت شاه هم 9 کیچونه په دغه فارمټ کې ترلاسه کړي دي. بل خو د یادولو وړ ده چې افغان لوبډلې په یوه پاڼۍ کې تر ټولو ډیرې 545 منډې په 2023 کال کې د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې کړې وې. په انفرادي ډول د افغانستان لپاره په یوه پاڼۍ کې تر دې دمه تر ټولو ډیرې منډې حشمت الله شاهدي د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې تر سره کړې وې چې ډبل سلیزه یا پورا 200 منډې وي. په دوهم مقام کې بیا د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان دی. هغه هم د اړوند زیمبابوې لوبډلې په وړاندې 144 منډې جوړې کړې وي. په ټیسټ کرکټ کې د افغانستان لپاره تر ټولو اوږده ملګرتیا په 4مه وکټ د اصغر افغان او حشمت الله شهیدي ترمنځ تر سره شوې ده چې په 2023 کال کې د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې 309 منډې وي.